اداره د خادمانو ده هم د بې وزلو یتیمانو ده. ګرانو کتونکو روژه مبارک هم ده. دغه ویډیو مخته شیروي انشاءالله پر دا ویډیو باندې چې د غریب ورور سره یو شتمن ورور د غریب کومک کوي هم ته انشاءالله خیر کې رسېږي هم ستې خیر دی. فمیلی خیر یو بنسټ یادیږي په ملت بالشنا ودانه ده دا اداره د خادمانو ده هم د بې وزلو یتیمانو ده. فمیلی خیر یا بنسټ یادیږي په ملت بالشنا ودانه ده. فمیلی خیر یا بنسټ یادیږي په ملت بالشنا ودانه ده. نو موږ تقریبا هغه پرون 2 کوره مې نن د 2 کوره یو ته 2 بول ته څلورو کورونو ته ستاسو امانت ورسوئ. تقریبا چې دغه د کور یو کور سامان تقریبا د 14,000 روپو دی. څه خواست کو الله هم د چمن پر غریب الاسلام وکي د دې سر کومه کومرسته وکي. موږ ته چې هر څوک په دغه روژه مبارکه کې یا د روژې مبارک څخه مخکې څر چا زکات یا خیرات راستولی دي ان شاء الله ډاډه وسیستي امانت په تر دغه رقم غریبانو پر رسود د بې وزلانو د زړه توانه ده په ملت بالشنا ودانه ده. دا اداره د خادمانو ده هم د بې وزلو یتیمانو ده. فمیلی خیر یا بنسټ یادیږي په ملت بالشنا ودانه ده. که څه ومه تېره ورځ موږ ځان نه دی رسولی خو خوله مې روژه ده انشاءالله مسلمانان یې باور یقین لرو. قسم ده چې پرون تقریبا 1 غنټه پر یو کرسي باندې ټیبل باندې ناست وم چې دا فکر مې وایي چې اوس هغه ته سامان ورلم که هغه ته سامان ورلم. هغه مې نږدې یو دوست مې دی یا عزیز قریب مې دی چې مثال د مخصم پر هغې اریان دی. هغه ملګري چې مخصم پر شوله وریجو باندې 8 کسان راټول کړي هغه ته ورلم. په دغه سوچو کې هم په ولا کې مې وي تومر وړي دي. اخر ولاړم کور ته برته ناوخته په ناامیدۍ سره په شلو فکرو باندې ملت بال جانان دی باخبر د زړه په حال دغه ورور دې قسم ده که یا رنګ پېژنم ایلدلې مې ولو یا یم په والله که قوم پېژنم یا والله که رامعلوم دی چې کور یې چیرې دی. تقریبا نن 2مه 3مه دی چې ټلفون هم د دوی په لاس کې دی چې ټلفونان یې راته وکړل چې د خدای لپاره یو کومک مرستې مو وکړه چې اوس یې راته وویله چې په والله بالله که کوچنیان ته بل شی ورکوم نن 2مه شپه ده اوبه ورکوم په بوتل کې اوبه ورکوم د شیدو پر ځای. نو دا هم د بې وزلو یتیمانو ده. فمیلی خیر یا بنسټ یادیږي په ملت بالشنا ودانه ده. السلام علیکم جوړ په خیر ګرانو کتونکو اورېدونکو. کوم ورونه چې موږ ته د غریب ولس لپاره د چمن د غریب ولس لپاره د زکات یا د خیرات امانت راستولی وو انشاءالله تی ډاډه اوسئ د ورځې موږ 2 کوره ته خامخا انشاءالله ځان رسوو. ټول چمن ستا کارنامې پېژنې هم خدمتونه پایلامې پېژنې. دغه رقم غربت دی دغه رقم غربت په چمن کې دی په بولده کې شروع دی. څه خواست کو پر غریب الاسلام وکړي. موږ ته چې کوم څوک امانت راستي د پاره دغه رقم غریبانو انشاءالله ډاډه اوسئ استي امانت به تر دغه غریبانو پورې رسوو. چې خواست کو ویډیو مخته شیر کړي او زموږ سره کومک ومرسته وکړي. ډېره مننه کور وده په ملت بالشنا ودانه ده. دا اداره د خادمانو